ازمري وزیرستان سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو خپل ورور عاطف سهیل قدرمنو. تاسو ته د معلومه چې موږ په دې پروګرام کې وخت په تاسو د نوي شاعر سره معرفي کوو. خو نن دا پروګرام داسې نه دی، نن موږ سره په دې پروګرام کې میلمه دی او موټیویشنل سپیکر او لایق منان او رضای چې موږ د دې سو سوالونه پښتو او هغې سره به خبرې اترې کوو او په تاسو ته په ټولو نه مخکې په دې پروګرام کې ډېر هرکلی او ډېره مینه وایم. زه تاسو نه ډېر مشکور یم، تاسو نه ډېر شکریه ادا کوم. تاسو موږ له دونه ښه ټیم راکړو، موږ له همداسې لږ غوندې ټیم راکړو او دې ټي وي ته چې راوغوښتلم، زه ډېر زیات مشکور یم تاسو. او تاسو تعلیم څومره کړی دی او څومره په سم کلاس کې تاسو سبق وایي؟ ساکوري کې که پرایویټ سکول کې وایي، تاسو خرچه څوک ورکوي؟ او زه کلاس 2 کې سبق وایم او زه موټیویشنل سپیکر یم او ام سی اے کې زه خپل هم کلاسونه وایم او زما یو کلاس خپل هم دی چې زه ماشومان ټیچ کوم، ماشومان موټیویټ کوم. نو کلاس 2 کې سبق او په ایجوکیټر سکول کې یم، فقیر آباد پېښور کې اوسېږم. دا خارچي برداشت چې کوم دی دا زما پلار طرف نه راځي او زما د نیکه تنخوا مو که نه، نو هغې سره مونږ د برداشت کوو. او تاسو د دې نه علاوه نور مصروفیات څه شی دي؟ څه شی مصروفیات دي؟ زما دا مصروفیات دي، زه سهار ټایم کې په 9 بجې پاڅېږم او سکول له ځم هغې ټایم کې او ناشته مو کوم، سکول له لاړ شم، د سکول تیاری مو کوم. نو هغې نه چې زه راشم هغې نه پس او په 2 بجې راځم، نو هلته 15 منټ کې زه کپړې هر څه چینج کړم او روټۍ زه نه خورم، کله وخورم کله نه. نو بیا زه کلاسونو ته لاړ شم، هلته زه د ټیلنټډ کیډ والا چې کوم کلاسونه دي زه هغه واخلم، نو بیا زه بیرته راشم په 7:30 بجې بیرته زه راځم. او تاسو څنګه دا دومره زیات متاثر شوي؟ تاسو دې او تاسو څنګه راغلی د موټیویشن سپیکر لاین ته تاسو څنګه راغلی؟ جی دا چې کله ما پیله سرسباونه کتو نو زه ډېر امپریس شوم، ما ډېر اپریشیټ کولو. نو ما چې کله هغه وکتو نو ما وویل چې زه څنګه نه شم جوړېدی، هغه جوړ شو. نو ما سوچ وکړو چې زه به محنت کوم، دا به نو بس ما ام سی ایجوکیشن سسټم کې د پروجیکټ اف ټیلنټډ د پروجیکټ اف ام سی اکیډمي د ایجوکیشن سسټم چې کوم دی دا ټیلنټډ کیډ والا پروګرام چې زه دې ته لاړم که نه، هلته ما تقریبا 2.5-3 مهینې مې هلته تېرې کړلې. نو د دې ځای نه زه د دې لاین ته راوښتلم. او تاسو نور ورونه شته دي او که نه یو هغه څه کوي هغه موټانو وړو؟ نه منو ورکوټي دی، هغه زما یو ورور دی سدیس منان، هغه په کلاس نرسري کې سبق وایي او هغه اوس دلته ما سره پېښور کې نشته، خو کلي کې هم سبق وایي. او تاسو څه سوچئ زه به څه شی جوړېږم او د خپل وطن د خپل ملک دپاره به څه کردار به ادا کوم؟ او پیله ټول انسانان چې دي که نه، پیله هغې دپاره پکار ده چې ښه انسان جوړ شي، نو بیا چې کم فیلډ ته دی راځي که نه، نو بیا دې راشي. که هغه انجینیرینګ وي، که ډاکټر وي، که داسې بل افسر وي، نو پیله به هغه انسان جوړ شي، بیا چې کم فیلډ ته راځي. نو زما فیلډ چې کم دی دا سی ایس ایس افیسر، انشاءالله زه به سی ایس ایس افیسر جوړېږم او د کم زمونږ چې نیشن دی انشاءالله دې له به پوره دغه ورکوم، تبدیلي به پکې راولم په کوم خیبر پښتونخوا د بنو ډسټرکټ لکه په دې کې به هر څه زه راولم انشاءالله او د کوم دپاره به خدمت کوم. بس الله دې داسې وکړي. او تاسو چې نور دغه کتونکي ویډیو ګوري، نور سټوډنټ دي او کوم نور طالب علمان دي، نو هغې ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې تاسو څنګه کوشش وکړئ، څنګه لاړ شئ داسې مخکې له دوی ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ او پیله خو یو دا خبره ده چې د پیرنټ چې کوم دي والدین، پیله دوی له زه میسیج ورکوم چې دوی خپل بچي چې که نه خپل دغه کې داخل کې سکول کې ښه سکول وي، که بدرنګ وي، که ګورنمنټ وي، چې کم یو سکول وي نو هغې کې دا انرول کړي که نه. نو زمونږ کم علاقې والا کسان چې دي د بنو ډسټرکټ والا چې دي، که د وزیرستان والا دي، که نارت والا دي، که ساوت والا دي، او که د میرانشاه والا دي، نو دوی چې کم دا والدین چې کمی بچان دا نه داخلوي، نو چې کله مونږ بیکګراونډ چې وګورو که نه، نو دونه زیاتې پیسې ورسره
چې کله جنگ لنجې راشي که نه نو بیا هغې کې نرخونه نامه اورېدلې وي د برامته او نرخونه موږ پښتو کې ورته برامته وایي نو په دوی دونه خرچ کوي که نه چې بس کروڑونه بس 20 لاک 40 لاک روپۍ هغوی له دې برامته کې او سټوډنټانو له ما دا میسیج دی چې خپل خواري محنت کوئ خپل لکه تاسو نه ګورئ مور پلار څونه درته خواري کوي څونه محنتونه کوي تاسو له پیسې هم درکړي د هر څه که د هاسټل والا که د نورې داسې فیسیلیټیز تاسو له پرووایډ کړي دي دا د خپلې د پیرنټس توجه لکه تاسو هلته انرول کړی یې په هر ځای کې تاسو انرول کړی یې نو مونږ تاسو ته پکار ده چې مونږ محنت وکړو مونږ کوشش وکړو مونږ همدغه کوشش وکړو لکه د نور خلک چې کوي نو ګورنمنټ ته مې دا اپیل دی دا میسیج مې دی چې زمونږ علاقې کې چې کوم دي سکولونه نشته دغه مدرسې نشته مدرسې خو خیر لږې شته خو سکولونه بیخي نشته فیسیلیټیز نشته نو زمونږ بنو ډسټرکټ کې که په داسې وزیرستان کې وي که نور ځایونو کې نو دا دی بس زه ورته دا اپیل کوم چې دا دې جوړ کړي زر تر زره جوړ کړي ځکه چې زمونږ والا د کم ایجوکیشن والا دغه چې دی دا بیخي خرابي بیخي لکه وتی دی بیکورډ ایریا ته جوړه شوه مونږ ایجوکیشن نه دی کړی چې کله مونږ ایجوکیشن وکړو تاسو پېښور ګورئ هېڅ هم پکې نشته دهشتګردي پکې نشته نو بیا خو همداسې چې کله مونږ ستاسو ایجوکیشن وکړو نو مونږ به تبدیلي راځي مونږ کې به د کوم خدمت راځي لکه مونږ به د کوم خدمت کوو نو ما دا مې درته تاسو ټول میسیج درکولو چې بس هر ځای کې تاسو د سکولونه کم پیرنټس دا انرول کوي خپل بچیان او سټوډنټ چې کم دي کوشش وکړئ محنت وکړئ پیسې ټایم مه ویسټ کوئ ټایم چې دی دا خپل ټایم لم ټایم نه ورکوي نو تاسو ټایم مه ویسټ کوئ چې تاسو کله ټایم ویسټ کوئ بیا به درته دغه وشي چې بس افسوس به درته وشي چې بس مونږ هسې ټایم ویسټ کولو که دا ټایم مونږ نه وی ویسټ کړی اوس مونږ ډېر غټ مقصد ته به رسېدلی وو مونږ به ډېر غټ ګولو مونږ به ډېر غټ ایم وو بس ډریم به یې غټ وي خو بس څه کولی نشي محنت نه کوي نو د دې وجه دا ده چې مونږ کله محنت وکړو کله خواري وکړو نو مونږ ستاسو ډریم خپله غټېږي زمونږ ډریم پکار دی چې ډریم غټ شي نو مونږ هم ورسره غټېږو مونږ ګروینګ پکار دی نو ما ستاسو له دغه خبرې ځکه درته کولې دا ډېرې زیاتې ضروري دي زمونږ معاشرې کې او ډېره مننه کوم ملګرو تاسو به د لایق منان او خبره اورېدلې وي نو د خبرې دغه ثابتوي چې په وزیرستان او وزیرستان چې څومره پښتانه دي نو دا دهشتګر نه دي او بلکې ټول پښتون دهشتګر نه دي دا د ملک او لویه سرمایه ده او که د سره چرته خواري وشي او د سره مرسته وشي نو دا مستقبل دپاره زمونږ د ملک زمونږ د وطن او ډېر لوی کار ادا کولی شي لویه کار کولی شي مونږ حکومت ته دا غوښتنه کوو چې نو دوی سره امداد وشي نو دوی سره تعلیم خرچه پې وشي نو دومره مرسته ورسره وشي نو دا د مستقبل او یوه لویه او کامیابي ده او یوه لویه خبره ده نو دا خبره ده کومې خبره وکړې نو دا خبره بالکل داسې ده چې پښتون دهشتګر نه دی پښتون نو تاسو به دا ویډیو کتلی وي او انشاءالله مونږ به بیا پروګرام کوو اوس دغه د پیر غر شملې دا د زندور شملې غواړو بریالي مدام دا د ننګو پت نه ډک دا دې د پیر غر